وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. زما قدرمنو معزز اوریدونکو، منګو تاسو د خپل یو مسلمان مشر ورور جنازه کې حاضر شوي یو شریک یو د دې دپاره چې دا د ده په موږ باندې د ده په حقونو کې اخرنی حق دی. د ده حق ادا کول دي، خو په اصل کې د تابوت او د مرده او د وفات شده چې مخې ته پروت دی، د دې معنا دا ده چې زه دا سوچ وکم او ته هم دا سوچ وکه چې نن د ده داسې جنازه ده، سبا به زما او بل سبا به ستا. مونږ ټول د دې لارې لاروي یو، په دې لاره باندې روان یو. مونږه په دنیا کې څوک هم نه پاتې کېږي. که مالونو څوک بچ کولی شوی، مالداره خلک به نه مړه کېدلی. لوی لوی بادشاهان په لویو هسپتالونو کې د لویو سپیشلیسټانو سرجنانو د لاندې پراته یو ساه ورکړي. خو غم د دې خبرې دی چې نن د ده نمبر سبا زما او بل سبا ستا. آیا موږ د آخرت دپاره څومره تیاری کړی دی؟ بیګانۍ چې کومه شپه په موږ باندې په قبر کې اوله شپه راځي، زموږ په دې نوي کور کې څومره رڼا موجود ده؟ زموږ په دې نوي کور کې موږ سره څومره سهولتونه دي؟ دا چاپېره موږ ته د دنیا د عارضي کورونه ښکاري. عارضي ځکه دي چې نن ته دا روان شه، سبا ته زه روان یم، بل سبا ته ته روان یې. د دې 50-60 کالو کورونو دپاره موږ د اوبو، د بجلۍ او د ګیس بندوبست د راتللو نه مخکې کوو چې په کور کې مې تیاره نه چېرته. خو آیا د لحد او د قبر تیاره چې کومه را روانه ده، د دې دپاره موږ څومره تیاری کړی دی؟ ابو هریره رضی الله عنه هغه وفات کېده، جړلې. چا ورته وویلې چې ابو هریره تم جاړې؟ هغه ویلې دنیا پسې نه جاړمه، نه په بچو پسې جاړم، نه په دې ښځه پسې، په دې پسې زه نه جاړم. 3 خبرې ما جړئ. اول قلت الزاد وبعد السفر ووحشة الطريق. توخه را سره ډیره لږه ده او سفر مې نه ختمېدونکی سفر دی، او دې کومه لاره باندې چې ووتلمه دا لاره وحشتناکه ده، یوازې روان یم. خواږه خواږه بچي چا سره په قبر کې نه ایسارېږي. اوس غم د دې خبرې دی چې زمونږ به په قبر کې څه حالت وي، څومره توخه ده زمونږ سره، څومره اعمال دي زمونږ سره.
ځکه معاذ رضی الله عنه چې وفات کېده هغه هم وجړلې ویجړلې بچو ته اشاره واړوله دیوال ته مخه کړله په ژړا شي خلکو ته وویل چې ته وجاړې ولې ته خو صحابي او جنتي انسان یې ولې جاړې هغه ورته وویل ان الله قبض قبضتین الله د قیامت په ورځ یو دوه لپې یو دوه قبضې یو دوه موټي راخلي قبضة فی الجنة د یو لپې د یو موټي د یو قبضې خلق الله جنت ته غورځوي او د بل لپې او د بل موټي او د بلې قبضې خلق به اور ته غورځوي فلا ادري فی ای القبضتین انا جړا په دې خبره راځي چې نه پوهېږم زه به د الله په کومه لپ او کوم موټي کې پروت یم که الله ما اور ته وارته یې ومې غورځوي د الله رب العالمین نه لا د تپوس والا څوک دي که دا ټول انسانان الله رب العالمین اور ته وغورځوي هم به د الله عدل او د الله نه څوک تپوس نشي کولی نو معززو په دې لاره باندې روان یو دا خو زمونږ د دې مسلمانانو ناپوهي ده وایي په مرګ ختمه شوه ناپوهه مسلمانان په قبرونو باندې لیکي وایي آخري ارامګاه عثمان رضی الله عنه چې مقبره کې به ودرېده وبې جړلې دومره چې دا ګیره به په دې خپلو اوښکو باندې لمده شوه نو چا ورته وویلې ته دومره جاړې ویل سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ما د نبی علیه السلام نه اورېدلی دي دا خاورې دا ډیري دا قبرونه مې ځکه جړوي چې هغه فرمایل القبر اول منزل من منازل الاخره دا قبر د آخرت د پوړیو نه د آخرت د سټیپونو نه اولنۍ پوړۍ ده آخري ارامګاه خو جنت دی او زموږ د جنت څه پته لګي داو ذهن مې داو چې د چا زنکدن سخت وي وایي ما به ویل چې دا به ښه سړی نه وي موږ او تاسو کې هم دا مشهوره ده وایي پلانکي نه سا زر نه وتله دا خبره موږ داسې کوو چېره پلانکی زر نه مړ کېده داسې بدعمله به و ساعت یې زر نه وتله پروت و په میاشتو زنکدن چې د چا وګدي خلک وایي چې دا به ښه سړی نه و وایي زما په ذهن کې هم دا وه خو د الله د نبي علیه الصلاة والسلام وفات چې ما ولیده زنکدن چې ما ولیده او په هغه سختي چې ما ولیدله چې د یوې بړستنې په ځای باندې دوه بړستنې به پرې موږ اچولې څلورو صحابه کرامو به نیولې و او بیا به بدن مبارک خوځېده او په تندي مبارک باندې به خوله راتلله او مخې ته په پیاله کې اوبه پرتې وې او ویلې به په دې تندي باندې به راښکلي لاس به پکې کتک او به ویلې ان للموت سکرات الا ان للموت سکرات وزما امت خبر شي خبر مرګ د ځان سره ډېر تکلیفونه لري وای ما چې د نبی علیه السلام دا حالت ولیده وای زه نن ویمه چې د چا زنکدن سخت دی دا معنا به نه وي چې دا به بدعمله وي ولې د نبي علیه السلام تکلیف د هر چا نه زیات و د داسې یو انسان دومره تکلیف و نو زموږ به څه حالي موږ سره به څه کېږي موږ به د الله رب العالمین مخې ته په کوم حالت کې ورځو زما معززو دې مقام ته چې موږ او تاسو راځو یوه توخه ځان سره عظیمه توخه بهترینه توخه د قبر هغه د نبي صلی الله علیه وسلم رښتینې مینه په زړه کې وساتو خیر دی عملونه دې زمونږ لږي موږ به کمزوري نفلونه به لږ وکړو
روجې به نفلي لږې ونیسو، خو چې زړه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مینه ډکي څنګه مینه، څنګه چې هغه همغه شانتې ځان جوړ کړو. انس ابن مالک رضی الله عنه فرمایي یو سړی را روانو، وړاندې و، اواز یې را رسېده، سړی نه معلومېده. نبي علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو چې یو څوک د چا سره مینه کوي خو لا ورسره لیدلې نه دي شوي، مینه د دواړو شته خو ملاقات یې نه دی شوی، څه به کېږي؟ نبي علیه السلام ورته فرمایي الرجل مع من انت مع من احببته، ته به الله د هغه چا سره به دې راپاسی چې د چا سره د دنیا کې مینه ساتلې وه. وایي هغه صحابي ورته وایي بیا تپوس کوي چې مته الساعة، قیامت به کله؟ نبي علیه السلام ورته وایي ماذا اعتدت لها، د قیامت دې څونه تیاری کړی دی، څونه منځونه دي، څونه روجې دي؟ هغه وویل ډېر منځونه مې هم نشته، ډېرې روجې مې هم نشته، یو شیز را سره دی، ولکني احب الله ورسوله، زما د الله او د الله د پیغمبر سره مینه ده. نبی علیه السلام ورته فرمایي فانت مع من احببته، الله به دې د هغه چا سره راپاسی د قیامت په ورځ په دنیا کې چې څوک په تا ګران و ستا ورسره مینه وه. انس فرمایي رضی الله عنه و یو د اسلام خوشحالي په موږ راغلې وه او یو د دې حدیث خوشحالي وه چې نبي علیه السلام ویل چې چا سره دې مینه و هغه سره به راپاسې فإني أحب رسول الله وأحب أبا بكر وعمر، زما مینه د رسول الله او د ابو بکر او د عمر سره مې مینه ده او الله مې وایي د دوی سره راپاسئ. غرض مې دا دی چې مینه څنګه مینه، یو زموږ او ستاسو مینه ده، هغه دا ده چې د نبي علیه الصلاة والسلام نوم راشي نو موږ وایو زار دې د خواږه نامه نشم، سترګو له لاسونه ویسو، خو د نبي علیه الصلاة والسلام په شانتې چهره او قواره نه جوړو. هسې دا مینه به دروغجنه نه وي چې زه وایم د نبي علیه السلام سره مې مینه ده، واده د هغه په شانتې نه کومه، مړی د هغه په طریقه نه دفن کومه، کاروبار د هغه په طریقه نه کومه، لباس زما د هغه په طریقه نه، زما د زنانو لباس د هغه په طریقه نه، او زار دې د خواږه نامه نشم. دا خو جعلي مینه ده، دا خو دو نمبر مینه ده، دا خو دروغجنه مینه ده د الله د نبي علیه السلام سره چې دا موږ یې کوو. غرض دا دی داسې مینه وکړو، داسې محبت وکړو چې د نبي علیه الصلاة والسلام یو سنت د هر چا نه قیمتي وګڼو. د نبي علیه الصلاة والسلام سنت راغی، طریقه راله، لس کسه په کلي کې نه مني، دا لس واړه کسان به په غلطه وي، نبي علیه الصلاة والسلام سنت به په حقه وي. د هغه یو طریقه راله، رواج نه مني، زموږ رواج به غلط وي خو د هغه طریقه به صحیح. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای زه روانو په خوړ کې او دا واقعو سره تقریبا 2 ځله یا 3 ځله راځي په ژوند کې. 2 ملائک راله په اسمان کې، د اسمان او د ځمکې په منځ کې یو راښکته شو، دا بل په هوا کې پاتې شو. دا لاندې چې راکوز شو دا برنی ورته وایي دا وتله، تله راوړلی شوه، په ویښه باندې دا واقعه وه. وایي د تلې یو طرف ته زه کېنولم او بل طرف ته 10 کسان کېنول. زه په تله کې په 10 کسانو دروند شوم، 10 کسان سپک وختل. وایي دا برنی ملایکو ته وایي چې زنه ب100، د 100 کسانو سره یې وتله. وایي 100 کسان یو طرف ته او زه د تلې بل طرف ته، 100 واړه کسان هغه سپک شول او زه پې دروند شومه. وایي بیا ورته وایي چې د 1000 سره یې وتله. 1000 کسان په تله کې یو طرف ته، زه بل طرف ته، 1000 واړه کسان سپک شول او داسې کأنهم یتناثرون علی، داسې بره لاړل 1000 کسان لکه په ما چې را دوړېږي اوچت شو، زه لاندې شومه.
دا پاسنی ملائک دی لاندیني ته وایي لو وزنته بامته دا خو د زرو کسانو سره تا وتله او په زرو کسانو درون شو که د دې ټول امت سره وتلی ټول امت د تلې یو طرف ته شي او نبی علیه الصلاة والسلام په تله کې بل طرف ته بیا به هم د الله نبی علیه السلام درونی او امت به سپک پاتې کیږي د حدیث مقصد څه دی نبی علیه السلام خو عام بدن نارمل یو عام انسانو ډیر پهلوان نو الله رب العالمین هغه ته وزن درنواله د نور د وحی د قرآن د احادیثو د دین نه ورکړی معنا دا ده چې زموږ نبی په زرو کسانو او په ټول امت دروند دی نو د دغه نبی علیه الصلاة والسلام د مبارک بدن نه راوتې طریقه د هغه د خولې مبارکې نه راوتې وینا او قول دا به په لسو کسانو په سلو کسانو په کلي په ولس په رواج په دې ټولو باندې به دا دروني دغې ته د نبي علیه الصلاة والسلام قدر وایي داسې نه چې سنت راغی او د نبي علیه الصلاة والسلام سنت دی منمې خو زموږ د دې خو د وجې نه د نبي طریقې ماتېږي خو خلک خفه کېږي د نبي علیه السلام سنت دی خو ولس خفه کېږي د نبي علیه السلام سنت دی خو رواج خفه کېږي زموږ د دې مسلمانانو په جنازو کې څومره رواجونه دي دوه مسلمانانو مړي ایساره و مړي د اوړي هغه اوږدې ورځې به د شپې به وفات شي سبا ورځ به پې تېره شي بله ورځ 9 او 10 بجې یا مازدیګر به یې جنازه ولې د پینډۍ نه خلک را روان دي ولې د تورخم نه خلک را روان دي ولې د لاهور نه خلک را روان دي موږ ته ولې نبي علیه السلام نه دی ویلي اسرعوا بالدفن دفن زر زر وکئ اسرعوا بالجنازه جنازه زر زر وکئ جنازه چې تیاره شوله می لیټ کوئ می ساروئ او موږ مړي ایساره ولې پلانکې خان را ورسیږي پلانکې خان را حاضر شي دا د خپل نبی علیه السلام سره مینه نه کو زمونږ په دې جنازو کې خاص کر په دې ښار کې جنازه وشي د جنازې په جومات کې په منبر باندې پلانکې خان ودرېږي وایي عزیزانو پلانکې خیل و اعلان واورئ فلانکې حاجي صاحب فلانکې حاجي صاحب فلانکې حاجي صاحب وایي چې د جنازې نه بعد به بیا کټونو ته راځئ او ما سره به بیا دعا کوئ ولې د اولې ورځې خیرات یې باندې کړی دی و مسلمانانو ورونو راځئ لږ تاریخ ګورو زموږ نبي علیه الصلاة والسلام باندې مړي راغلي دا مړي یوازې په موږ نه راځي هغه په یوه ورځ 70 صحابه دفن کړي دي 80 کسان په احد کې شهیدان شو په یو ورځ 80 مړي دفن کړي دي بیبي وفات شوې ده لوڼې وفات شوي دي صحابه وفات شوي دي بیا د صحابه په زمانه کې نور صحابه او تابعین وفات کېدل چرته هم د نبی علیه الصلاة والسلام په جنازو کې د صحابه بلکې د تابعینو د تبع تابعینو د دوی په جنازه کې دا نه و چې د کم کور نه مړی وتی دی همغه کور دیګونه یا خوروا یا خیرات یا غوښې باندې کړي دي ولې چې دا مسلمانان به بیرته راځي او دې خیرات ته به پرلتی ماتی موږ د نبي سره مینه کړې ده خو دروغجنه مینه ده د هغه سنت په غمونو کې ماتو په مړي کې د هغه سنت موږ نه ژوندي کوو ولې پلانکې خان خفه کېږي او رواج ماتېږي دې قبر له چې راځو د نبي علیه الصلاة والسلام سره داسې مینه وکړو هغه رښتینې مینه چې ځان د هغه په شانتې جوړ کړو ما له حیا راځي په الله قسم چې زه شرمېږم ویلی نه شمه ځکه چې زما مخې ته داسې ورونه ناست دا ګیره خریل او ګیره وړه کول د مرګ دغه حال دی دا مرګ دی ای والموت بین عینینا اعیننا مرګ زموږ د سترګو په وړاندې پروت دی هېڅ پته نه لګي فلانکې روغ جوړو ولې مړ شه هارټ اټیک وشو اکسیډنټ وشو رګې وشلې د فلانکې وشو و مسلمانانو ورونو د زړه د درد نه دا خبره درته کوم په چا باندې بده ونه لګېږي
ګیره وهل وړه کول او ګیره خریل کبیره ګناه ده. د مرګ هېڅ پته نه لګېږي که زه او ته دا دعوه کوو چې زما د نبي سره مینه ده او په قبر کې موږ نه تپوس وشي چې من نبیک، ستا نبي څوک و؟ زما هغه مسلمان به په کومه خوله وایي چې ګیره خریلې ده چې زما نبي محمد رسول الله علیه السلام دی. ملائک به ورته نه وایي چې ستا دې شکل ته وګوره او د هغه دې مبارک صورت ته وګوره. و زما مسلمانانو ورونو، شیطان مو تیر باسي چې یاره بس دومره پرېږده چې مخ پې تور ښکاره کېږي. د نبي علیه الصلاة والسلام تقریبا 110,000 یا 40,000 یا 1.5 لکه پورې صحابه کرام دي او 140,000 کم و زیات پیغمبران دي. په دې دومره تعداد د پیغمبرانو او په دومره تعداد د صحابو کې په الله قسم که ګیره خریلی پیغمبر یا صحابي تیر شوی. نبی علیه الصلاة والسلام ډېر مهربانه انسانو، رحیم و رحیم. هغه د چا نه مخ نه اړو. 2 کسان د یمن نه رالل او ګیرې خریلې وې او ورته ویې ویلې ویلکما، الله م تباه که دا چا د سره څه کړي دي مخې ته واړه. موږ ته نبي علیه السلام امر کړی دی. امر دلته علما ناست دي. امر معنا د وجوب دپاره، واجبه ده، فرض ده. نبي علیه السلام وی اعفو اللها، و زما امته ګیره معاف که بس دی چاړه او قینچي دې ورپسې راغستې ده. تر څو پورې به دا وړه کول کې چې دوی ګیره کې سپین ولګېدل یا واړه ښکاره شوي او یا غټ. زما او ستا عمر روان دی. که موږ خلک دوکه کو، موږ ملک الموت نشو دوکه کولی چې یاره زه به ګیره وړه کوم ځوان به ښکارم، ملک الموت په نیټه راته رارسېږي. اعفو اللها، دا ګیرې معاف کو. ارخو اللها، ګیرې ځوړندې پرېږدئ. نبي علیه السلام فرمایي خالف المجوسه، د مجوسو خلاف وکئ. فرمایي خالف الیهود والنصارى، منګه وایو یهود او نصارا زمونږ دشمنان دي، مجوس هم دشمنان دي. الله امریکا تباه کړي، الله کفار تباه کړي. زما د مسلمان چهره او د کافر چهره کې فرق ورک شه. اگر چې مسلمان په دې کار کافر نه دی، ګناهګار دی، خو داسې ګناه چې هره ورځ یې کوي او توبه ترې نه وباسي، هغه عظیمه ګناه ده دا ګیره خریل او وړه کول. که ته الله ته په سجده پروت او توبه دې نه وي ویستلې، ته ګناهګار یې. زناکار د زنا په ځای کې ګناهګار دی، بس چې راووته ګناه نشته. غل د غلا په ځای کې ګناهګار دی. خو زما ګیره خریلی مسلمان ورور او ګیره وړه کوونکی مسلمان ورور چې په بیت الله کې ولاړ دی او توبه نه ده ویستلې، بیا هم ګناهګار دی. په الله قسم چې زما له حیا راځي، ځکه چې زه من خپل ځان یادو، خپل ورونه او خپل بچي یادو. دغه مرګ دی، موږ ځوانان هم دفن کوو، په دې قبرونو کې موږ ماشومان هم دفن کړل. مرګ چاته دا ونه کتل چې د ده نه 2 بچي پاتې شو. مرګ دا ونه کتل چې د ده نه ځوانه ښځه پاتې شوه. نو غرض مې دا دی زما معززو چې دې ځای ته را روان یو، دا زموږ مسیر دی، دا مو لاره ده. د نبي علیه الصلاة والسلام رښتینې مینه په زړه کې راوړو او هغه مینه دې ته وایي چې د هغه په شانتې جامه، د هغه په شانتې چهره، د هغه په شانتې غمونه، د هغه په شانتې ودونه جوړ کړو، د هغه په شانتې عبادات. انشاءالله چې الله رب العالمین به مو کامیاب کړي. الله دې موږ او تاسو ته د عمل توفیق راکړي. ټیم پوره دی، صفونه برابروئ. جزاکم الله.